دری بزم محرمی جویم غزل سرایم و پیغام آشنا گویم. زه د ځون خوش قسمتي ګڼه خپل ځون د پورا چې داسې د منتظر صاحب په حواله سره دا ولنای پروګرام نه د چې زه راغلی دا چې چېرته پروګرام شوی ده نو زه کوشش مې کړې ده چې زه حاضري پشې وکړم. دا بیا یو اکچولي موقع ده اقبال شعر مې دغې دپاره وویل چې دا بنا وه مو دپاره چې زه د خپل پیر و مرشد او د خپل استوز منتظر صاحب چې کوم تلین ده پنځلسم په هغې شی زه تاسو ته یو وارې بیا مخاطب یم. اوز نه ورسي ټیک شوه. نو زه دا د ځان خوشقسمتي ګڼم چې تاسو ته مخ یم او دا زه په دې خبرې ډېر خوشحاله شوم چې دلته چې منتظر صاحب باندې کوم پروګرام ده په هغې شی بینکر اګریکلچریسټ دینه بعد عالمون فاضلون صوفیون سیاستدان دا روغلی دي او د په حواله سره خپل تاثرات یا تاسو ته پیش کړو. دا د دم اجازادو زه ډېرې پروګرامې ته تللی یم نیشنلی انټرنیشنلی سیمینار کانفرنس چې دي دا مو اټینډ کړي دي داسې صورتحال مو چیرې نه ده لیدله. دا یې دغ سړي بزرګي دو دا یې دغ سړي عظمت ته افضلیت ته چې دا زه چې په لیارې رسم ارتلله نو مو وکتل چې دشت غوندې یبه نشته مځکه خوره دو سړکونه پرېږدي آبادي چې کومه دو غریبون دي خو چې زه کله دا د دغې آبادي یو اړخ ته یو پهلو یې ده چې په دې حوالې سره دا خلک غریبون دي خو زه چې کله خالي منتظر صاحب ته وګورم چې په دغې خوورې باندې پیدا شوه ده بیا زه ویم چې دا خو ډېره بختوره خوره ده دا خو غریبه خوره نه ده. منتظر صاحب واقعي چې میشتو سه ډېره لک وخسته ده ډېره لک مې وخسته ده او دا زه یو ملګري خبره وکړله چې په دغه باندې خبرې کول ممکن یا نه دي. کله کله خدای پاک په یوې قبیلې شی په یو وطن شی داسې وکړي چې داسې یو شخصیت داسې یو رهنما داسې یو رهبر ورته رابولاږي که نه چې دغه قوم د پوره مطلب ده چې ترقي په لیاره شي یو روح روان جوړ شي. منتظر صاحب دا حیثیتو منتظر صاحب صرف دغه د بیټنوله یا مطلب ده چې مروتزونه یا سویلي سیمه چې دوی دغه سړی کته یا نه و. دا مو ډېره سټډي پکړي دو مو خپل معروضات مو خپله مقاله د په کتاب شه چاپ یادو تو سه کتای یا شی او دغه سړی دغه شخصیت د عالم فاضل سړی بنه چې چیرته چا اعتراض کړی دا بیا مو جواب کړی دا تاسو د هغې اعتراض نه خبر یا نه وسته او هغې جواب مو کړی دا هر ویشه مو کړی دا وا جواب الحمدلله داسې یا نه ده چې څه داسې کمزیره ده چې مو یې کله جواب کړی دا د منتظر صاحب کتاب څه وخت چاپ شوی ده شاجي صاحب دا کلیات 3 کوله خو یې کېږي 2-3 کوله کول نه زیات شو چې چا په ده باندې اعتراض کړی دا منتظر صاحب باندې کول نه خو زیات شو کول ارساس معمولي ارسا خو نه دو خو دغه کسونه یې پرې جواب نه ووایي چې مو کوم جواب کړی د منتظر صاحب په فیور شی نو دا بیا زلی الحمدلله لیا خوښه یم که ویږه به بیا زه موجود یم په د ننګ د جواب دا په خپل ځون باندې زه واجب ګڼم چې د جواب بیا زه کوم زه موجود یم تاسې سیمې نه دا صرف د بیټاني سړی نه و تاسې که پښتو باندې سوچ وکړئ زه د په ادبي اړخ باندې دا شخصیت یو خپل پهلو ده د سیاسیات دي چې سیاسي کسونه خبرې وکړي د مطلب دا ده چې شاعري دو د نقادي دو دا ډېر هر اړخیز شخصیت و چې موږ هماجهتو ته وي. زه صرف د ژبې پوهنې په حوالې سره تاسو ته خبره کوم زه چې د تاسو ته نن په خپله ژبه شی په بني سوله شی خبرې کوم دا مو د نه زده دي دا د مو د منتظر صاحب نه زده دي دا زه د دې روح سره وفا کوم چې زه د خپلې خبرې شی د مو ډېره روله ده مو سره ډېر ملاقاتونه شوي پښتو ادبي پیوستون ته وی دا ارته دا مو چیرې نه ده لیدله که په پېښور په سټیج ویلوړ ده او که د مروتې په خوره ویلوړ ده او که په وزیرستان په خوره باندې ویلوړ ده او که باني په خوره ویلوړ ده د بیټنولې نه دالې دالې خبره نه دو کړې
چې سپره اده د بیٹانول خبره وا سپوکن چې د ژبې دوه صورتونه دي دا خو میش فیلډ ده ژبې دوه صورتونه دي یو دا د وینا حالت چې میش سپوکن وته وي او بل دا د لیک حالت چې میش ریټن وته وي د ژبې د دوه صورتونه دي منتظر صاحب وی چې کله خبره کوله به په خپل لهجه شه خبره کوله چیرې په دې باندې د کمپرومایز د سمجوتا نه کوله کدای په پېښور شه په دغه میا افتخار دی سره خو نه خو د دې کې مشرون اجمل خټک دی وی یا مطلب چې نیرا کسون چی وی دغه سره چې د کله خبره کړي کلندر دی سره نو دا مطلب چې د سرنګ کړي دو دای په خپل بیٹنول شي کړي البته تحریر شه یو وحدت رو واستل زبردست کوشش کړه د منتظر صاحب 15 حرفونه 14 وزونه سمال چاپتا نیمه پیړۍ مخشه په یو وخت شه ګورا میشته په چار دی چې میژ شاینا په خپل زمانی تناظر شه اوخلی قدمو په خبره تو سه پېږي دا اس ډیره صدا خبره دو چې اس په 15 حرفونه 14 وزونه باندې میش کی ساو کی اس خو دغه د املا په حواله سره په د ډېرې بده دغه پلی لاندې تیرې شوې دي نه ته 50 کوله مخشه خبره وګوره چې دلته کیما املایی انارکی وا انارکی مطلب دا چې بے ترتیبی سه کو په دغه لري روانو سه کو په دغه لري روانو په دغه وخت شه منتظر صاحب شیک شو ولکه د املایی دروغه لکه خدایی دروغه داسې چیک شو نه اجمل خټاک پرېږدو او داسې د تنقید رسا غشی پورول نه کلندر پرېږدو نه هاشم بابر پرېږدو چې د یغ وخت سمرا غټه غټه د املا تیرون وی د بالکل بے لاګه تنقید پوکو په دغه کسونه باندې و داسې خوښتن کې دی پوکو چې دغه کسونه شته جرأت یا نشو پیدا چې د خبره جواب وکي چیرې دا خو د جمدین خبره وا د دای د ژبه ایستوزو د ارخینه خو ډیر زیات دي میژو چې چیرې مخشه و د زنتا وروتا کوژداتو سه وتوی دلی به واځي شزه سندره ویل به سندره ویل مو یو نزداوا ویل چې 1 2 12 ما کا الټا خبره خیب میں زنګوینا 1 2 12 کچېره چته د ریاضی علم ورسی 1 2 12 خو نشي کېدای نو دو مطلب دا چې داسه لهجه شه داسه ژبه شه په داسه فیل شه خبره کړې دي چې 1 2 12 ول خبرې دي د بنه پیدل تو سه د پورانه پیرا پښتونخوا د پورا ګورونه د چې د په خبره تو سه پېږي دا خبره صرف د منتظر صاحب نو خوشحال خان بابا چې کلمه شاعری کړي تو سره د سلوشته 50 زره دیوان چې کیم تو سره کلیات پروت دي یغه بنده 200 کولا ورسته علامه اقبال درسي چې مشتو سے علامه ہوتا وی کنا مشتو سے حکیم ہوتا وی علامه مطلب چې د مشرق استوز ہوتا وی یخ په خپل د متعلق ویلا د خوشحال خان بابا پر چې he personally went from tribe to tribe and infused something of his burning soul into his countrymen the importance and value of it is which should be yet to be realized by the Afghans. دا خبر اوګړه چې د سړی روح سو دا په خپل باندې په قبيله باندې خوشحال خان وشره دو دا زنوي دا سېکوي حکیم ملت علامه اقبال په 1928 چې د باندې اسلامي کلچر شکیمه مکلالی کړی دو دا خبر هغه کوي چې د سړی سوځې دلی روح سره قبيله وګرځیدو و د چکیم سوزدل روح د یغنه چکیم اواز چک شوو د خپل شاعری په کالب شو وچاو و د دغه کنټری مین خپل قبيله وزیر مسجد بټانیه و د خټکه سره و د یوسفزی سره شعر کو و د دغ سړی اواز د دغ الهامی ژغ چکیم دا دغه ویلیو دغه قیمت دغه ارزش چکیم دا ایسیا دغه بدبخت قوم لیا ایسیا نه دا محسوس کړه دا د اقبال خبره دو چې د خوشحال خان په اوز باندې پښتون لیا ایسیا نه دی پي زه ایسیا ته دا خبره مو تشته پوره تا وکړه دا مې دې پوره تا وکړه چې منتظر صاحب چې نن نیمه صدی مخشه دی پښتو 1 2 12 چې کیم ویری دی د یغه امپورټنس and value will be yet to realized by these people here in Pakistan as well as in Afghanistan دا و دغه بن ایسیا لیا دې شي کوي زونینه په پایوي دا غوا جوا چې نن شل 25 کوله مخشه حبیب الله رفیع د افغانستان عالم دا اس کینیډا تصیف شو
ډېر قیمتي سړی ده یخ چې خپل کتاب د خوشحال خان ولیکه زنځیرۍ د هغې انتصاب یا نومونه آیا چا په نوم باندې کړي آیا منتظر صاحب په نوم باندې کړي بل یې چا په نوم باندې کړي دا ځای زونه ملګري یې ګیله یې وکړله چې منتظر صاحب سیک نه یو دی د خپلې ژبې ابوجهل آشنا څوک به د نوم په احترام واخلي دنه کسونه دا ځای وویله چې زه خو منتظر صاحب د هسټري نه نه خبر ته د خپلې ژبې ابوجهل یې د منتظر صاحب نه ته نه خبر ته د خپلې ژبې ابوجهل یې زه دا درته وایم چې په منتظر صاحب یو دمره غټ سړی ده د املا او د لسانیات په حواله سره چې د یغ نوم افغانستان ته ورسېد او ته په خپل کیر شې دنه نه خبرې را دا تو بدبختی ده دا د بدبختی نه ده یو ټاپا دو زه ډېرې کیسې نه کوم خپل کیسې تاسو ته په یخ په کلیات شي مو مقاله پرتا دو از وګورئ په کار د نوم درنه لاړم یو ټاپا دو په کار د نوم درنه لاړم کده په کار و نه زولای باندې وما نو منتظر تاسو په کور نو منتظر لوړو رفتی ولې ناز دلې ما لوړو خو میر زړه نه نند تلا تاسو کنه په پېژې در سړی قیمت در سړی ویلیو در سړی ارزش کا تاسو تنده مولیم د تو بدبختی دو د پښتې بدبختی نه دو د بیٹانی بدبختی دو چې تاسو ته د سړی پاتې نشتا وما علینا الا الولا